او دا مخکې ورځې کې چېرته یو عالم یو مولانا صاحب خبره کړې وه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی دا امی دی امی مطلب یې ادا کړی و چې حضور صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من ذلک پڑھا لیکھا نه دی اگر چې په هر نیت باندې کړی موږ په چا باندې بدګماني نه کوو خو دا خبره عام خلکو باندې چې زه وایم چې زه پڑھا لیکھا یم ما ایم اے کړې ده ما پی ایچ ډي کړې ده هغه دې بي اے کړې ده هغه اف اے کړې ده پڑھا لیکھا یم او د الله حبیب او پیغمبر ته سړی وایي چې دا انپړ دی دا خبره دته چې دا خبره کوله دته د ځان په دې باندې څنګه لیدای شو چې دا خبره یې کوله د امي معنا د موږ علماو مفسرینو دا کړې ده چې امي معنا دا چې پیغمبر علیه السلام په دې دنیا کې څوک استاد نشته دی پیغمبر علیه السلام په دنیا کې استاد نشته او دا ځکه چې پیغمبر علیه السلام په دنیا کې استاد وای او بیا څلوېښت کاله عمر پورې استادي شاګردي چا سره کړې وای او بیا کوم کتاب یې راوړی وی د هغې په باره کې به دا شک و چې دا به یو استاد زده کړی دی او بیا یې خلکو ته ښودلی دی د هغې شک شبې د خاتمې لپاره الله تبارک وتعالی دې مبارک په دنیا کې استاد نه دی پیدا کړی دی مبارک فرمایي علمني ربي وأدبني ربي ما له تعلیم زما رب را کړی دی او ما ته ادب هم زما رب ښیلی دی دا د نبوت مقام دی دا دا لفظ په عربي کې راځي یو الف دی یو میم دی دا الف او میم په منځ کې بل څه شی نشته الف معنی الله او میم معنی دی محمد صلی الله علیه وسلم الله او رسول الله په منځ کې د مبارک سینا صوفیا لیکي ډېرو صوفیا علما دا خبره لیکلي چې د لوح محفوظ د اولین آخرین دا ټول علوم الله تبارک وتعالی راوسته او په لوح محفوظ کې خدای پاک محفوظ کړ او لوح محفوظ چې دا څه پکې کېښودلي وو دا ټول خدای پاک راوسته چې کله شق صدر د رسول الله صلی الله علیه وسلم وشو د حضور صلی الله علیه وسلم په سینه کې ور محفوظ ما ستا به څه علمي ده ما ستا به څه تعلیمي ده ما ستا به څه معلومات دي د حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي رفع الی الدنیا ما ته خدای پاک دا دنیا راوچته کړې ده وانا انظر الیها کما انظر الی کفی هذا زه دې دنیا ته داسې ګورم لکه چې د خپل ورغوي ته ګورم لکه سړی چې خپل ورغوي ته ګوري او هر څه پکې ورته ښکاره وي که میږی وي ویني او که چینجی وي ویني او که غټ شی وي ښکاري او که وړوکی شی وي ښکاري داسې ما ته هر څه خدای پاک ښکاره کړي دي او پخوا به دا خبره چا ذهن نه اخېسته د عقل والا خلکو د فلسفې والا خلکو د هغوی ذهن ته دا خبرې نه پرېوتې اوس چې دا موبایل دا شی راغلی دی زه یم چې دا هغه خبره خلکو ته خدای پاک اسانه کړې ده دغه لاس ته د ورغوي قدر سکرین دی او ګوګل ته شه او یوټیوب ته شه او چې کومه دنیا به پکې ګورې هغه ټوله پکې کتلی شي دا خو د انسان د حکمت او د ټکنالوژي او د ساینس دا اثرات دي او چې کوم دی الله تبارک وتعالی خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته څه ورکړي د هغې خو څه حد او اندازه نشته دی مشهور د سیرت کتاب دی سبل الهدى والرشاد هغې کې راغلي دي صاحب سبل الهدى والرشاد یو حدیث را نقل کړی دی او هغې کې دا فرمایلي دي چې الله تعالی دا علم پیدا کړ نو علم سل حصې وو دې خبرې ته لږ کې دی علم دا سل حصې وو په سلو حصه کې دا یو حصه خدای پاک په خپل ټول خلق باندې
تقسیم کی چبکے فلاسفہ و مناطقہ و ڈاکٹران پیجلیز و انجینیران و سائنسدانان و چسب کے وایا رٹول بکیری و رسطو و سقراط و بقرات و افلاطون و ابن رشد ابن عربی غزالی دا رٹول بکیری یو حصہ دا رٹول دا ملاوش او ننانوی حصے علم دا صرف و صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا مبارک دا علم او دا مقام دا غیر شان و اندازہ سرائی سنگا بیانی یہ مبارک فرمائی کہ ماتا دا علم دا اللہ تعالیٰ را کرے دے اللہ تعالیٰ دا مالا علم لوح محفوظ کی چیزی و طول دی مبارک پر سینہ کیا شو